د کندهار د کلیو د بیارغونې او پراختیا رئیس افغانستان کې د مرسي کورپس موسسې له مسؤل سره وکتل. د کندهار د کلیو د بیارغونې او پراختیا رئیس حاجي ملا عبدالجبار حکمت افغانستان کې د مرسي کورپس موسسې له عمومي رئیس سره وکتل او پر یو شمېر مهمو موضوعاتو یې بحث او خبرې وکړې. یاده غونډه چې د کندهار د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست کې جوړه سوې وه، د کلیو د بیارغونې او پراختیا رئیس د یادې نړیوالې ادارې استازو ته ښه راغلاست ووایه، چې وروسته د یادې ادارې استازو وویل پلان لري چې د کندهار په یو شمېر ولسوالیو کې د اوبو شبکې، د سولر سیستمونه، د کاریزونو او ویالو پاککاري او نورې د واش اړوند چارې د دې ریاست سره په ګډه او د دې ریاست تر چتر لاندې مخته یوسي. د کلیو د بیارغونې او پراختیا ریاست د دوی د نیک نیت او په کندهار کې د پرمختیایي کارونو په اړه مننه وکړه او د هر راز همکاري او ګډ کار ډاډ یې وړاندې کړ. خو ټینګار یې وکړ چې لومړیتوب به هغو پروژو ته ورکوي چې د ولس اساسي اړتیاوې شمیرل کیږي او د دې ریاست لخوا څخه وړاندیزونه لکه د اوبو سولري سیستمونه، د کانالونو او کاریزونو رغول او د اوبو کوچني بندونه جوړول دي. په پای کې پریکړه وسوه چې مشترک ټیم به په ګډه سروې وکړي، په ولسوالیو کې د ولسونو واقعي ضرورتونه به په نښه او بیا به یې په اړه د مشورې او همغږۍ سره سم مخته ولاړ سي. او همدارنګه د کلیو د بیارغونې او پراختیا رئیس په ټینګار سره د یادې ادارې مشر ته سپارښتنه وکړه چې خپلو فعالیتونو کې د پوره همغږۍ سربیره دي د هیواد اسلامي او افغاني اساساتو، کلتور او دودونو ته ډیره توجه او پوره درناوی وکړي، ترڅو هغه فعالیتونه چې په پلان کې دي په ښه توګه ترسره سي.